अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې تاسو به ټول پښتانه روغ جوړ او خوشاله یاست. په نن ویډیو کې به مونږ د اولادو د مور او پلار سره چې کومه مینه ده په هغه باندې به خبرې کوو. زمونږ په معاشره کې چې کوم دی که نه مونږ اکثره چې کله راشو مونږ چې کله د وړو سره مذاق کوو که نه نو بیا مونږ اکثره د هغه د والدینو خلاف خبرې ورته کوو چې ستا پلار داسې دی، ستا مور چې کومه ده داسې ده، ابۍ دې داسې کوي، پلار دې داسې کوي. نو دا یو شی زندګي کې یاد وساتئ چې د اولادو په مخ کې د مور او پلارو چې کومه ګستاخي ده که نه هغه هېڅکله مه کوئ، ځکه ماشوم چې کوم ده که نه هغه هر څه په زندګۍ کې برداشتولی شي، نو د مور او پلار چې کومه ګستاخي ده هغه دو نشي برداشتولی. وایي چې کله د ابوجهل زوی اسلام قبولولو اکرمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویلې چې ما ته پته چلېدلې ده چې د ابوجهل زوی چې کوم دی که نه نو هغه کلمه ویلو ته را روان ده. نو ټول صحابه یې راغونډ کړل، نو بیا یې ورته ویلې چې تاسو ټول د یو شی یاد وساتو چې د اکرمه په مخ کې به تاسو هېڅکله د اکرمه د پلار یعنې د ابوجهل په باره کې داسې سخت الفاظ نه استعمالوئ. هغه حدیثونه به هېڅکله نه وایاست چې کوم زما چې کوم حدیثونه دي د ابوجهل په باره کې یا د قرآن آیاتونه چې کوم د کفار په باره کې دي که نه هغه به تاسو د اکرمه مخکې مه وایاست که نه، ځکه ابوجهل خو د اکرمه پلار ده، نو اکرمه چې کوم دی هغه په دې باندې خفه کېږي. نو وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ژړا شو، وایي ته دومره زیات وژړل که نه چې دا ږیره مبارکه چې کومه ده که نه دا یې په اوښکو باندې لنده شوله. نو حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه تپوس ترې وکړو چې ای ابوبکر ته ولې ژاړې؟ ده ورته ویلی که نه چې زه په دې باندې ژاړم که نه چې د رحمت للعالمین و رحمت ته وګوره چې د الله رسول د چا استقبال کوي، لکه هغه کافر چې هغه ډېر زیات تکلیف اسلام ته رسولی و، ډېر زیات تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسولی و، ډېر زیات تکلیفات یې و مسلمانانو ته رسولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما د امت یعنې چې کوم فرعون دی هغه ابوجهل و. نو لکه د ابوجهل زوی په مخ کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه منع کړو چې تاسو به د هغه د پلار چې کومه دغه هغه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل که نه چې تاسو به د اکرمه په مخ کې داسې سخت الفاظ نه وایاست چې په هغه باندې ډېر خفه کېږي. نو دا یو شی یاد وساتئ چې کله هم تاسو بل چا کره لاړ شئ یا تاسو مخکې څومره هم ماشومان راځي نو کله په مزاق کې هم نه مونږ چې کوم مشران دی هغه کله کله مزاق کې نو یا د ماشوم د پلار باره کې څه ووایي ستا پلار داسې ده، ستا ابۍ داسې ده، نو لکه په مزاق کې هم ماشومان ته مه وایئ، ځکه ماشوم چې کوم دی که نه ماشوم خو ماشوم دی هغه سیریس اخلي، نو هغه په مور و پلار باندې ډېر زیات خفه کېږي. نو د نن نه بعد به کوشش دا وکړئ که نه چې د ماشوم مخکې به د هغه د مور او د پلار برایانې نه بیانوو.